زابل چې د هیواد په جنوب لویدیځه حوزه کې له نامنو ولایتونو څخه شمیرل کېږي وروسته له هغه پکې د طالب وسلوالو او روسي مشاورینو د لیدنو او د وسلو د مرستو خبرونه ترې خپرېږي چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې د داعش د لویو مرکزونو د جوړولو نښې پکې موندل شوې وي. اوس د دغه ولایت امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې په همدې خاک افغان او د چوپان ولسوالیو کې دوه روسي مشاورینو د طالبانو له سیمه ییزو قومندانانو سره لیدلي او یو شمېر پرمختللي لیزري او وسلې ورکړې دي. د دغه ولایت امنیه قومندان وایي د دوی د راپورونو له مخې دغه دوه روسي مشاورین له زابل څخه روزګان ولایت ته رسېدلي او هلته یې له سیمه ییزو طالب قومندانانو سره لیدنې پیل کړې دي. نظر به اطلاعاتی را که ما داشتیم یک دو نفر از مشاورین روسا در اینجا بودند در جای چوپان و خاک افغان که تعداد سلاح بسیار سنیپر یا توزیع کردن در سطح ولایتی زابل و تقریبا روزگان. فعلا در معلوماتی که ما داریم یک 3 روز میشه به طرف روزگان یا رفتن شاید برنامه‌های بعدی خود در اونجا اجرا بکنیم. په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا محمد حق بیان وایي دا لومړی ځل نه دی چې دې ولایت ته روسي مشاورین راځي بلکې تیر کال هم ځینې نور روسي مشاورین راغلي وو او له یو شمېر طالب قومندانانو سره لیدنې کړې وې. حق بیان زیاتوي چې دا ځل دغه روسي مشاورین 15 ورځې وړاندې راغلي وو دلته 3 ورځې تیرې کړي او طالب وسلوالو ته یو شمېر لري وطن ویشتونکي توغندي هم ورکړي دي. دا تیر کال هم یو ځل زابل خاک افغان ولسوالۍ ته روسي مشاورین راغلي وو د زابل له محلي قومندانانو یا ځینې قومندانان چې دوی له نورو ولایتو ورته راغوښتي بلکې ملاقاتونه درلود. سږ کال هم 15 ورځې له مخه خاک افغان ولسوالۍ ته روسي مشاورین راغلي وو هلته له محلي طالبانو سره ملاقاتونه یا مجلسونه درلودو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب ویاندویانو غبرګون هم له ځان سره ولرو خو په دې اړه د هغوی په ځواب اخیستلو بریالي نه شو. د زابل په خاک افغان او د چوپان ولسوالیو کې له طالبانو سره د روسي مشاورینو د لیدنې او وسلو ورکولو ادعا پر داسې مهال کېږي چې څه موده وړاندې په یادو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو د لویو مرکزونو د جوړولو په اړه اندېښنې رابرسېره شوې وې.